دوستانو سلامونه. نن په واتس اپ کې د یو آپشن په اړه تاسو ته معلومات درکوم چې بعضو کسانو دپاره به مهم وي او په اړه به یې معلومات نه لري، نو په همده خاطر دغه ویډیو مې جوړه کړه. تاسې که واتس اپ بزنس لري او که ساده واتس اپ، هر یو چې په دواړو کې دغه آپشن شته دي، نو زه په واتس اپ بزنس باندې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ، هر نفر سره چې مثلا تاسې چیټینګ کړی یا خبرې اترې مې کړي، په همغې به کلیک تاسې وکړئ. کلیک چې مې وکړ، اوس مثلا دغو پیغامونو کې بعضې وخت کې سړی وایي چې زما میسج دې ځای نه هم معلومیږي چې ډیلیورډ شوی دی، ور رسېدلی دی، او بیا هغه نفر لیدلی دی او یا نه دی لیدلی. نو تاسې دې ځای نه هم معلومیږي، خو بیا وخت یې تاسې نشئ معلومولی چې زما پیغام وایس میسج و که همداسې که منظور ویډیو چې شی مو لیږلي چې په څو بجې ما ور لیږلې وه او څو بجې هغې ته ډیلیورډ شوې یا رسېدلې ده، نو دغه وخت بیا تاسې دغه دې ځای نه نشئ معلومولی. هغه لپاره اوس مثلا دغه سلام، دغه میسج ما کړی دی 12:20 باندې، فقط همدومره معلومات دي. نور چې هغې ته کله رسېدلی یا څنګه دې لپاره به تاسې هر پیغام چې و، هغه وایس میسج هم و، نو تاسې یې کولی شئ چې د هغه معلومات، هغې په اړه معلومات هغه کې انفو چې ورته وایي دغه آپشن. نو زه به په همدغې سلام باندې ورته پریس ونیسم. هغه نه وروسته په واتس اپ بزنس کې دا آپشن دی، نو تاسې به دغه علامه چې وینئ دې باندې به کلیک وکړئ. کلیک چې مې وکړل، تاسې ته ګورئ میسج انفو، تاسې لیدلی شئ سلام، یعنې دغه سلام کوم میسج تاسې چې لیږلی دی، نو دا ډیلیورډ شوی 10 دقیقې مخکې و، 10 minutes ago. ریډ یعنې لیدلی لا تر اوسه مثلا نه دی. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې دا پیغام په اړه معلومات وکړئ، د پیغام په اړه چې دا کله ور رسېدلی دی او هغې لیدلی کله دی، دغه ټول معلومات په دې کې تاسې ترلاسه کولی شئ.